یو بل حدیث کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان فی الجنه بابا په دې جنت کې و دروازه راغلي ویل شي ریان او هغه انسانان چې باغې باندې بتګ انسانان ور داخليږي دی باندې به حق خلق ورځي چې په دنیا کې د الله لپاره روزي نیولې دي بس وبینه شتلې وجه کله اخره کسو باندې داخل شي چې هغه روزي نیولې ده فلم يدخل منه احد دغه مروسه بل یو قسم په دې باندې ورنش تقریبا یو ته دروازې دي ابو بکر چې ویل یا رسول الله دشه وکس به چې دا ټول دروازې ولا ورته आवाज کوي چې زما په طرف راځي زما په طرف وي زه امید ساتم چې هغه به ته صدیقه تمره وشت انسان سباق الى الخير ابو هريره دا خبرم کړی د رسول الله فرمایلی دي الله رب عزت پتا شو باندې رمضان فرض کړی دی او ما تاسو د پاره دې د قیام الليل سنت ګرځولې چې روزه ونیولا او چې به د قشن د شپې تهجد پکې وکړه احتسابا د ثواب په نیت باندې ودا به د خپل ګناهونو د شي اوزي کيوم من ولدته امه لکه د مور شم دغنن پیدا شو سوره بهترین مېشت روانه ده د قران چې کله انسان بده کې اهتمام د تهجد وکي او دروشي وکي رسول الله فرمایي تیرشي ګناهونه به الله ورته سیمات کې تبدا ګمان کې لکه د مور شم د اوس پیدا شي او موږ اوسه غونې ګناګار انسانانو خو دې خبر لري سخت ضرورت لري عبد الله بن عمر فرمایي بیمار محمد رسول الله اوریدلی دي نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې اسلام په پنځو شیانو جوړ کړی شوی دی یو په توحید باندې چې لا اله الا الله وان محمد رسول الله دویم د مازه په اهتمام او د قشن د زکات او د حج او د روزي د اسلام جوړه ده موقوف علیه او اساس عبد الله بن عباس فرمایي ویو سره رسول الله صلی الله علیه ورته ویل یا رسول الله ان امي ما